درنو لیدونکو، د نجونې هغه عادتونه چې د نارینه‌و ډېر زیات خوښیږي. نن درته جالب معلومات لرم. تمه ده ویډیو تر پایه وګورئ او زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. په ښځینه‌و کې ځینې عجیب عادتونه داسې دي چې د نارینه‌و نه خوښیږي او هسې ژر ځان ورڅخه لرې کوي. نو ځینې بیا داسې عادتونه ښځینه لري چې نارینه یې په عجیب ډول ډېر زیات خوښوي. دا ډېری داسې کارونه وي چې د ښځینه‌و ورته هیڅ پام نه وي، خو د نارینه‌و ډېر زیات خوښیږي. په کړس سره خندل. کیدای شي په ډېر لوړ آواز د خندا سره وشرمېږي، خو شته پکې څه ناڅه حکمت. یا کیدای شي ښځینه د یو بل په کړس خندا خوښه نه کړي. خو د نجونو په کړس خندا د نارینه‌و په عجیب ډول ډېره زیاته خوښیږي. داسې نجونې چې د ټوکو او خوش طبیعت خوی ولري د نارینه‌و ډېرې زیاتې خوښیږي او دوی یې په څنګ کې ځان ډېر خوښ احساسوي. هغه نجونې چې د خبرو په وخت کې یې رنګ سور کېږي او شرمېږي د نارینه‌و ډېرې زیاتې خوښیږي. که څه هم د نجونو لپاره د شرم او فشار ډک حالت وي، خو د نارینه‌و نظر بیا په دې هکله بدل دی. مطلق اکثریت نارینه د نجونو له دې کړنې سخت متاثره کېږي. ډېری نارینه حتی خپله هم ډېره ډوډۍ نه خوښوي، خو کله یې چې د دوی ښځینه خوري او د خپلې معدې ډېر خیال ساتي، نو دا بیا د دوی یعنې نارینه‌و ډېر زیات خوښیږي. هغه ښځینه چې خپل حواس خپل خاوند ته د سندرې په بڼه وایي او دا ډول ورته اظهار کوي، د خاوند ډېر زیات خوښیږي. د ښځینه‌و د زړه خبرې په سندره کې بیانول په نارینه‌و عجیب تاثیر کوي.